سلام لیدونکو ستړي مشئ په موږ کړئ تازه لاندو خو ډېرو زیاتو مهمو خبرونو ته. په باجوړ کې د وروستي خونړي برید د قربانیانو شمېر 3 ته لوړ شوی. د خیبر پښتونخوا د باجوړ سیمې د تېرې یکشنبې ورځ د خونړي برید د قربانیانو شمېر 3 ته لوړ شوی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په روغتونونو کې د یو شمېر ټاپیانو له مړه کېدو وروسته پرون دغه شمېرې خپرې کړې دي. برید د یکشنبې په ورځ د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام پر یوه غونډه وشو چې مسؤلیت یې د عیش وسلواله ډله ومانه. د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په ګډون بېلابېلو چارواکو د ملامتۍ ګوته افغانستان ته نیولې، خو طالب چارواکو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. پخوا تر دې د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي ویلي پاکستان د افغانانو د ملامتولو پر ځای خپل امنیتي تدابیر ټینګ کړي. بل لورته خوست کې د یو ماشوم د اختطاف په تور 2 انسان تښتونکي نیول شوي. په خوست کې د هغه 2 تنه انسان تښتونکي نیول شوي چې د تېرې جمعې په ورځ یو 2.5 کلن ماشوم اختطاف کړی و. د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت پرون ویل ځانګړو ځواکونو یې دغه کسان داسې مهال ونیول چې تښتول شوی ماشوم یې وژلی و. پیښه د خوست په مرکز متون کې شوې چې تر اوسه یې نور جزئیات نه دي خبره شوي. تر دې وړاندې هم په خوست او نورو ولایتونو کې ورته جنایي پیښې شوي چې لامل یې بېکاري او روانه بېوسلي بلله شوې ده. په تېره اپریل میاشت کې د خوست د صرافانو په مارکېټ کې نامعلومو کسانو یو صراف په ډزو وواژه او پیسې یې ترې وړې وې. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.